والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا المصطفى بعدد كل معلوم لك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الحمد لله ثم الحمد لله. الله جل جلاله شکر ادا کول پکار دی چې تاسو او مونږ د خپل محبوب مجلس د پاره په محبوب محل کې راغون کړلو. محترم و معززینو، دا پروګرام چونکه د ماشومانو ختمانی په صورت کې منعقد شوی دا، نو تاسو په حضور کې زنن د قرآن پاک او د خپل بچو تربیت سره یو څو تړلې خبرې بیانول غواړم. الله جل جلاله دې ماته د حق وینا توفیق او بیا تاسو موږ ټول ته په غي باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. محترم و معززینو، الحمدلله تاسو او موږ ته چې کوم کتاب ملاو شوی دا قرآن پاک په نوم باندې د دې په فضیلت باندې بشمار دلایل موجود دي. هغه ټول دلایل نه مخکې کوم عقل نه تپوس وکړو، نو زمونږ د عقل دا وضاحت او دا شهادت کوي چې کتاب الله قرآن پاک په مثل بل کتاب نشته دا. داسې فضیلت او داسې د مرتبو خاوند کتاب بل نشته دا. هغه داسې محترم و معززینو، که تاسو سوچ کړی وي د هرې خبرې دروندوالی چې ثابتېږي، د هرې خبرې اهمیت چې ثابتېږي، دا دروندوالی او دا اهمیت عام طور باندې په خبرې کې نه وي. خبره چې درنیږي ویونکي طرف نه درنیږي، چې د خبرې ویونکی څومره دروند و خبره دومره درنه وي. همدارنګې دا خبره چې په کوم وخت کې وشي، که هغه وخت د خبرې سره مناسب و دروند و، نو دا خبره درنه وي. حکم هغه خبره بې ځایه وشوه، ویونکی دروند د خبره درنه ده، خو بې ځایه وشي نو بیا د هغې دروندوالی نه وي، سپکه وي. او دریم نمبر
دا خبره چې چاته کیږي که هغه کس چې چاته خبره کیږي هغه د اهمیت لایق و دروند کس و نو هغه سره دا خبره درنیږي. به هر حال محترم و معززینو خبرې ته چې دروندوالی میلاویږي ویونکي طرف نه میلاویږي، چې چاته کیږي هغه طرف نه میلاویږي، چې په کم وخت کې کیږي هغه له طرف نه دروندوالی ورته میلاویږي. لکه مثال په دې ملک کې 22 کروڑه عوام موجود دي. که دا 22 کروڑه ټول عوام یو کس متعلق شپې د ورځې وایي چې فلانای مجرم دی پانسی شي، فلانای مجرم دی پانسی شي، فلانای مجرم دی پانسی شي، د دغو 22 کروڑو عوامو په دې خبره کې هیڅ حسر او هیڅ دروندوالی نه وي. او که همدغه خبره په ځای د 22 کروڑو عوامو یو مقرر شوي جج وکړله دا خبره او په مقرر وخت کې وکړله او په مقرر ځای کې وکړله، نو هغه خبر بیا درانه وي، په دې باندې عمل کیږي، هغه مجرم بیا پانسی کیږي. خو دا جج چې دا خبره کوي دا به په مخصوص وخت کې کوي، مقرر تاریخ باندې به کوي. که لږ تاریخ نه اخوا دیخوا شوه همدغه جج دی دا خبره کوي، هغې باندې به عمل درآمد نه کیږي. په مخصوص ځای کې به کوي چې کوم ځای د ده فیصلې دپاره ټاکل شوی ده، که هغه ځای نه علاوه په کور کې دا خبره وکړه هغې ته به اعتبار نه وي. نو ثابته شوه دا خبره محترم و معزینو چې خبرې ته دروندوالی اهمیت او اعتبار میلاویږي ویونکي طرف نه میلاویږي، چې چاته کیږي هغه طرف نه میلاویږي، وخت په اعتبار سره ورته میلاویږي او ځای په اعتبار سره ورته میلاویږي. نو دا قرآن پاک محترم و معززینو کلام ده، دا دی الله تعالی خبرې دي، قرآن پاک دی الله تعالی خبرې دي. اوس مونږ ګورو محترم و معززینو چې د دې ویونکی څوک ده، کړی شوي چاته دي، په کم وخت کې شوي دي. محترم و معززینو متکلم دی کلام الله جل جلاله ذات تا، او ذات دی الله تعالی هغه ذات تا چې د په مثل بل ذات نشته ده. دا خبرې چې چا سره شوي دي، دا خبرې چې چا سره شوي دي محترم و معززینو په مخلوقاتو کې په مثل دی هغه بل مخلوق نشته ده. رسول الله مبارک سره شوي دي که نه، کلام خطاب الله جل جلاله رسول الله مبارک سره کړی ده. او چې په کم محل کې دا خبرې شوي دي نو په مقاماتو کې په مثل دی هغه مقام بل مقام نشته ده. ځکه دا خبرې چرته شوي دي؟ مکه مکرمه او مدینه منوره کې، په مغه ځای باندې قرآن پاک نازل شوی ده. او چې په کومه زمانه کې نازل شوی ده، په کومه زمانه کې چې دا خبرې شوي دي نو په زمانو کې په مثل د هغې زمانې بله زمانه نشته ده. ځکه قرآن پاک نزول دی الله تعالی دا خبرې چې رسول الله مبارک سره شوي دي دا په میاشت د رمضان شریف کې شوي دي، او په مثل د رمضان شریف بله میاشت نشته ده. نو محترم و معززینو عقل دا شهادت او دا گواهی کوي چې په مثل د قرآن پاک، په مثل د کتاب الله، په مثل د کلام الله بل کلام او بل کتاب نشته ده. دین علاوه محترم و معززینو الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته وفرمایله چې ما 2 رڼاګانې پیدا کړي دي، داسې 2 رڼاګانې مې پیدا کړي دي چې 2 تیارې هغې ته ضرر نشي رسولی. ما داسې 2 رڼاګانې پیدا کړي دي چې هغو 2 رڼاګانو ته 2 تیارې ضرر نشي رسولی. او دا 2 رڼاګانې چې زه ورکو دا به امت دی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زه ورکوم. موسی علیہ السلام عرض کوي یا رب العالمین دا 2 رڼاګانې څه شی دي او دا 2 تیارې څه شی دي چې دې 2 رڼاګانو ته ضرر نشي رسولی. الله جل جلاله ورته وفرمایل چې کومې 2 رڼاګانې ما پیدا کړي دي هغه کې یوه رڼا روزې د رمضان شریف دی او دویمه رڼا کتاب الله قرآن پاک ده. او دا داسې 2 رڼاګانې دي چې دې ته 2 تیارې ضرر نشي رسولی. کومې 2 تیارې؟ یوه تیاره د قبر او بله تیاره د قیامت. نو د قبر تیاره که د قیامت تیاره د محترم و معزینو
که تاسو موږ خپل ځانونه بچ کولو دغو تیارو نه، که تاسو موږ خپل ځانونه، خپل اهل، خپل بچي، خپل ټبر بچ کوو له دغو سختو تیارو نه، که تیاره د قبر ده او که تیاره د قیامت ته محترمو معزینو، هغې دپاره چې کومه اسلحه موږ ته رب العالمین ذات راکړې ده، څه شی ده؟ کتاب الله ده، روزې د رمضان شریف دي. نو په کار ده چې تاسو موږ خپلو بچو ته تربیت ورکو د قرآن پاک په رڼا کې، تاسو موږ خپل بچو ته قرآن پاک تعلیم ورکو، قاري صاحب سره یې کښېنو قرآن پاک درس ورله ورکو محترم معزینو. نو انشاءالله دغو بچو په تربیت سره به دوی خپل قبرونه رڼا کوي او د مور او پلار قبرونه به هم رڼا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنه ته په دغو الفاظو سره نصیحت کړی ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنه ته په دې الفاظو کې نصیحت فرمایلی ده. باید چې تاسو هم په دې نصیحت باندې عمل وکړو او دا د هر کس ضرورت ده، د هر بنده ضرورت ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی فرمایي چې ای معاذ، که ژوند د نیکانو غواړې، که د نیکانو ژوند غواړې، د اطمینان زندگی غواړې، د سکون زندگی غواړې، لکه نن سبا چې هر سړي ضرورت محسوس کړی ده، اطمینان ختم ده، سکون نشته ده، هر څه ډېر دي خو اطمینان او سکون نشته ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی ته فرمایي چې ای معاذ، که د نیکانو زندگی غواړې، د اطمینان او د سکون زندگی غواړې او د شهادت مرګ غواړې او په ورځ د قیامت تیارو کې رڼا غواړې، په قبر کې رڼا غواړې او تندې په وخت کې اوبه غواړې او سخت ګرمۍ په ورځ باندې سوری غواړې، په ورځ د قیامت که سوری غواړې او ورځ د قیامت سختۍ نه که چېرته امن غواړې، حفاظت غواړې، نو د قرآن پاک زیات زیات تلاوت کوه، د قرآن پاک زیات زیات تلاوت کوه. محترم معزینو، خپل ځانونه بچ کول قیامت تیارو نه، قیامت تندو نه، د خپلو بچو حفاظت کول که تاسو مو غواړو نو په قرآن پاک سره یې کولی شو. محترم معزینو، چې قرآن پاک کولاو کو، خپله د هغې تلاوت وکړو او خپلو بچو ته د هغې تربیت ورکو. محترمو معززینو، زه راځم ټول نه ضروري خبرې ته چې هغه د خپلو بچو تربیت ته. محترمو معززینو، د خپلو بچو تربیت دا د تاسو موږ ذمواري ده او دا ذمواري هر مسلمان پیژني چې زمونږ ټول نه غټه ذمواري، زمونږ ټول نه غټ مقصد چې دا هغه جهنم نه خپل ځان بچ کول دي. ټول نه غټ مقصد دی تاسو موږ غټه ذمواري دی تاسو موږ چې کوم دا د جهنم ور نه خپل ځانونه بچ کول دي. خو محترمو معزینو، زه ځان نه خبره نه کوم، قرآن پاک په دې ګواه ده لکه څنګه چې خپل ځانونه جهنم ور نه بچ کول دی تاسو موږ ذمواري ده، د خپل بال بچ، د خپل ټبر بچ کول د تاسو موږ مغه شانتي ذمواري ده چې دا ټبر د خپل بچي د خپل نسل به له جهنم ور نه بچ کوو. محترمو معزینو، قرآن پاک دلیل، قرآن پاک په دې ګواه ده. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، ای مؤمنانو خپل ځانونه بچ کئ، النار له ور نه بچ کئ. خو صرف ځانونه نه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه ور نه بچ کئ او خپل اهل له ور نه بچ کئ. نو څنګه چې تاسو موږ ذات دپاره ذمواري جوړیږي چې جهنم نه به ځان بچ کوو، د دغه نسل بچ کول د تاسو موږ ذمواري ده، د خپل اهل د خپل ټبر بچ کول د تاسو موږ ذمواري ده. محترمو معزینو، پکار ده چې موږ د خپلو بچو ته تربیت ورکو، دوی ته اسلام وښایو، دا موږ سره امانت ده، دا د تاسو موږ ذمواري ده. محترمو معزینو، او تاریخ ګواه ده، دا یاد ساتئ، تاریخ ګواه ده چې کومو پلارونو او کومو میندو د خپلو بچو تربیت په قرآن او په حدیث رڼا کې کړی ده، هغو ماشومانو صرف خپل مستقبل نه ده ژوندی کړی، هغو ماشومانو صرف خپل تاریخ نه ده ژوندی کړی، هغو ماشومانو د مور او پلار تاریخ ژوندی کړی ده، هغوی د خپل مور او پلار رنګ ښایسته کړی ده. چې کومو میندو پلارونو د خپلو بچو تربیت کړی ده، دې دپاره صرف یو مثال زه اکثر ذکر کوم. محترم معزینو، د ماشومانو تربیت دپاره ډېر مال ته ضرورت نشته ده، د ماشومانو تربیت دپاره د ډېرو نرانو ته ضرورت نشته ده. که یوه مور وغواړي مور، نو د خپل بچي بهترین تربیت کولی شي. محترمو معزینو، امام شافعي رحمه الله، ګوره چې نوم یې ذکر شي دا زړه ورسره خوشحاله سي، داسې محبت ورسره تازه شي. امام شافعي رحمه الله، امام شافعي رحمه الله
پیدایشي یتیم و. امام شافعي رحمه الله یوې مالداري کورنۍ سره تعلق نه لرلی، یتیمې کورنۍ کې پرورش شوی و، یتیم و، غربت کې د پرورش شوی و. خو چې کله دا ماشوم امام شافعي رحمه الله د سبکونو شو، د مسافرۍ شو، نو مور ورته وایي چې بچیا، مور ورته وایي چې بچیا د علاقې ته د قرآن ضرورت ته، د علاقې ته د تعلیم ضرورت ته، د علاقې ته د شریعت ضرورت ته بچیا. وایي مور ورته وایي څه شی وکړم؟ مور ورته وایي چې بچیا اوزه بهر لاړ شه، دین حاصل کا، قرآن زده کا، احادیث زده کا، رسول الله مرکه احکامات زده کا، او بیا راشه د علاقې ته قرآن او حدیث ورسوه، د علاقې ته ډېر ضرورت ته. ګورئ یو کونډه مور دا نه غواړي چې ما غېږې نه د زما یتیم بچی لرې وي. هره ښځه دا نه بردوي کونډې ښځې دپاره خو خپل یتیم بچی هر څه وي، همدغه یتیم بچی دې دپاره خاوند هم وي، دې دپاره بچی هم وي، دې دپاره پلار هم وي، دې دپاره رور هم، هر څه وي ورته محترم موضوع یتیم بچی کونډې ښځې دپاره. و چونکې دې په ډه کې احساس د شریعت ژوندی و، نو خپل بچي ته وایي چې بچیه ووځه، قرآن حدیث احکامات زده که او د علاقې ته یې ورسوه، د علاقې ته ډېر ضرورت ته. بچی لبیک ورته وایي، ورته چې بلکل مورې زه تابعدار یم. امام شافعي رحمه الله لاړلی مکې مکرمې ته، بیا مکې مکرمې کې تعلیم حاصل کړلی، مکې مکرمې نه لاړی مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې د امام مالک رحمه الله شاګردي اختیار کړله. امام مالک رحمه الله شاګردي اختیار کړله، ډېر وخته پورې محترم موازینو امام شافعي صاحب دین حاصلولی، د احکامات حاصلول. دا ماشومان کله خاموش دي لکه څنګه چې نن سبا د تکړه طالبان نه په سکولونو یونیورسټیو کې دوی ته وظایف ورکول کیږي، سکالرشپ ورکول کیږي. همدارنګه هغې زمانې کې دا سیسټم و، تکړه طالبانو ته به وظایف ورکول کېدله. نو امام شافعي صاحب انتهایی قابل و، نو دې قابلیت له وجې نه دته ډېر تحایف، ډېر ګفټونه او ډېر د سکالرشپ یا وظایف ورته میلاو شوي وو. ډېر وخت پس چې کله دی ځوان شوی دا دیني مکم ډېر حاصل کړی دا، واپس راځي خپل وطن ته، خپل علاقې ته. مور ته یې پته لګېدله چې زما زوی روان ده. نو هسې چې مسافر کور ته راځي او ډېر وخت پس راځي، نو ډېر دا کور خلک ډېر ورته خوشحاله وي. او بیا دا یتیم ماشوم ده، مور یې کونډه ده، نور څوک شته دي نه، نو یو یتیم بچی کونډې مور ته ډېر وخت پس راځي، نو دا مور ډېره ورته خوشحاله وه، استقبال لپاره بهر ووتله. نورې کور کې څوک نه و، یو څو داسې زنانه یې ځان سره کړلې، امام شافعي چې تروریانې وې، بوډۍ ښځې نورې ځان سره کړلې، استقبال لپاره ووتل بهر ووتله، په اوچت ځای باندې کېناسته. اوس په امام شافعي صاحب راځي ډېر وخت پس روان د کلي وطن ته، انتظار کوي چې په دې کې دې زنانه و یوه قافله د اوښانو ولیدله چې د اوښانو یوه قافله را روانه ده. امام شافعي صاحب مور تپوس کوي چې دا اوښان دي چا دي؟ ممکنه چې په دې کسانو کې چاته پته وه، چا ورته ویل چې دا خو د ستا زوی روان دی امام شافعي صاحب، او دا اوښان چې د سره کمر روان دي دا ټول دته په انعاماتو کې میلاو شوي دي. هغې زمانه کې انعامات هم دا اوښان وه، بهترینه تحفه اوښ وه، لکه نن سبا ګاډي. دا اوښان او په اوښانو باندې کپړه بار وه، دا ټول تحایف دي د سره او انعامات دي د سره روان کړي دي. بهرحال امام شافعي صاحب مور چې کله دا خبره واورېدله، نو په دې باندې دا خبره خوږه ونه لګېدله. چې کله دا قافله نږدې شوه او امام شافعي صاحب نظر په خپلې مور باندې وغورځېدلی، نو سورلی نه یې ټوکړه او مور ته یې ورمنډه کړله. خو چې مور ته یې ورمنډه کړله، محترمو موازینو، د مور په مخ باندې د خوشحالي هغه اثرات نه و چې کوم اثرات پکار و، د امید هغه لکیر په مخ کې نه وي چې کومې پکار وي. امام شافعي صاحب مور غصه وه، امام شافعي صاحب نه یې مخ واړولی. امام شافعي صاحب حیران ده چې دا ولې استقبال ته وتلی دي او اوس یې مخ رانه واړولی، کینه کې ده، خوشحالۍ په ځای باندې دی ماته کینه کې ده، دا ولې؟ مور ته تپوس کوي چې مورې ولې؟ مور خپل بچي ته په دې الفاظو کې جواب ورکوي چې بچیه ما ته دین حصول دپاره لیږلی وې، اوښانو پسې مې نه وې لېږلی چې ما ته اوښان راوله، ته ما اوښانو پسې نه وې لیږلی چې ته ما ته کور ته اوښان راوله، ما دپاره پیسې وګټه، کاروبار پسې مې نه وې لیږلی،
ما ته د دین حصول لپاره لېږلی وي. امام شافعي صاحب کار څومره عذرونه پیښ کړي چې مور دا انعامات دي، دا ما کاروبار نه ده کړی، خلکو انعامات را کړي دي، علم مې حاصل کړی ده وغیره وغیره. مور ورنه خوشحاله نه وه. اخر امام شافعي صاحب ورته وایي مور یې څه وکړمه؟ مور ته چې بچیا په دې علاقه کې ډېر داسې خلک دي، ډېر کونډې دي، ډېر یتیمانان، ډېر فقیران دي، داسې خلک دي جامې کپړې نشته، چا خوراک ضرورت دی، چا څښاک ضرورت ده، بچې دا څه دی چې راوړي دا ټول تقسیم که په دې علاقې باندې. امام شافعي صاحب په همغه ځای باندې چې څومره سامان ځان سره راوړی هغه ټول په یتیمانو مسکینانو باندې تقسیم کړلی، او چې په کوم حالت باندې کور نه وتلی په هغه حالت باندې کور ته واپس رالی خپلې مور سره. نو د خبرې وضاحت مقصد دا و محترمو معززینو چې کومو میندو د خپلو بچو پرورش داسې کړی ده، د خپلو بچو تربیت، د خپلو بچو ذهنسازي داسې کړې ده لکه څنګه چې امام شافعي صاحب مور د خپل بچي وکړله، نو د هغو میندو بچو نه بیا الله جل جلاله امام شافعي صاحب باندې ځوانان پیدا کوي، هغوی بیا تاریخ ژوندی کوي. محترم موازینو لہذا پکار چې تاسو موږ خپلو بچو ته تربیت ورکو. دلته یوه بله اهمه خبره محترم موازینو، سوال دا کیږي چې موږ د خپلو بچو تربیت کله شروع کو؟ اکثر تاسو موږ د ماشومانو تربیت هغه وخت شروع کوو چې کله 5 کالونه زیات شي، جمعه ته د تلو راتلو شي، سکول ته د تلو راتلو شي، 5 کالونه پس تقریبا. نو موږ دا ذهن جوړ شوی ده چې د ماشومانو تربیت 5 کال نه پس شروع کیږي. زموږ دا ذهن جوړ شوی ده چې کونډې د ماشومانو تربیت 5 کالونه پس شروع کیږي، خو حقیقت داسې نه ده محترم موازینو. د ماشوم تربیت هم هغې ورځې نه پیدا کیږي چې کمې ورځې باندې دی دنیا ته راشي، چې په کومې ورځ باندې دی پیدا شي هغې ورځې نه د تربیت شروع شي. محترم موازینو خو دومره ده چې د تربیت مختلف مراحل وي، مختلفې مرحلې وي. تقریبا 3-4 کالو پورې ماشوم صرف سترګو باندې تربیت اخلي، چې څه دی ویني همغه څیز دی حاصلوي. په سترګو باندې تربیت اولې ورځې نه چې دی څه ویني همغه تربیت دی حاصلوي. په غوږونو چې څه اوري پوهېږي نه، خو دومره تربیت حاصلوي. ځکه خو تاسو موږ د ده په غوږ کې هغه اذان کوو چې ته احساس وشي چې مسلمانې کورنۍ کې پیدا شوی یم، همغې ورځې نه د ده تربیت شروع شي. محترم موازینو نو دا خبرې عزم دا د محترم موازینو، تاسو موږ اکثر کور کې ماشومان یې رسره، نو د ماشومانو مخ کې غیر شرعي لباس کله اچوو، کله غیر شرعي اعمال کوو، همدا وایي چې ماشوم د نه پوهېږي، حالانکه دا ماشوم پوهېږي. محترم موازینو ځکه چې دا یې څه ویني همغه کوي. دې پر دلیل درته وایم، ماشوم دا 3 کالو ده، ماشوم چې کله پیدا سي ابتدا نه دی کپړې ویني په هر بدن باندې، که مور بدن ته ګوري کپړې پې ویني، که د پلار بدن ته ګوري کپړې پې ویني، که د بل د ټولو بدنونو ته چې ګوري کپړې پې ویني. نو ماشوم چې کله 2-3 کالو شي نو لږ شرم محسوس کوي، دی چې کپړې وباسي نو لږ شرم محسوس کوي، حالانکه په دې نه پوهېږي چې کونې پرده ښکاره کول حرام دي. ماشوم په دلیل څه پوهېږي چې کونې پرده ښکاره کول حرام دي، خو د مور او پلار بدن پټ لیدلی نو د دا تربیت اخیستلی چې یاره بدن پټول چې کوم دي ضروري دي. نو تاسو موږ چې دا سبایي نن سبا سبایي مانځه ته نه پاسو، دا یو مثال سره درکړو، نو ډېرې کمی دي که نه. سبایي مانځه ته نه پاسو، مور ودوي پلار ودوي، ماشوم خو الرډي به ودوي. نو د ماشوم تربیت په دې ماحول کې وشو چې سبایي پاسېدل بس سکول ټیم ته دي، سکول ټیم نه مخکې پاسېدل نشته دي. ګوره چې تاسو موږ نه پاسو که نه، موږ مخکې نسل چې لیدلی که نه پلار نیکه هغوی پاسېدلي دي، نو موږ که نه پاسو یو احساس ویره سره، یو غم ویره سره. لکه اوس دا خبرې تاسو واورئ چې څوک نه پاسي هغوی زړونو کې به درد پیدا شي، حالکه دا خو زه نه پاسم سبایي مانځه ته، ما نه سبایي مونځ اکثر پاتې وي. نو دا یو غم پیدا کېږي کله کله په زړه کې، ځکه چې موږ څه لیدلي دي یو وخت کې. خو دغو ماشومانو که تربیت داسې وشو چې سبایي ټیم کې مور وده دا پلار یې وده دا سکول ټیم ته راباسي، نو دی به مرګ به ورته راشي، خو د دا احساس په ژوندی نه شي چې کونډې زه به سبایي مانځه ته پاسم. همدغه مړه احساس باندې به مرګ دته راشي. او ټول نه خطرناکه خبره دا ده چې کله د تاسو موږ احساسونه مړه شي. نو موږ ته پکار چې دغو ماشومانو احساسونه ژوندي کړو، د دوی تربیت وکړو شریعت په رڼا کې، قرآن احادیث په رڼا کې. محترم موازینو دې نه علاوه محترم موازینو دا محفل چونکې قرآن په نوم باندې، قرآن پاک کتاب الله په نوم باندې منعقد شوی ده، نو په کار دا د محترم موازینو چې تاسو موږ روټین د تلاوت جوړ کړو، اگر که لږ وي خو همیشه دپاره د قرآن پاک شی وکړو، تلاوت وکړو، قرآن پاک سره یو تعلق جوړ کړو چې تاسو موږ تلاوت کوو نو دا ماشومان به موږ ویني،
نو دوی تربیت پکېږي، ورځ په ورځ به دوی تربیت کېږي، نو دوی دا ذهن سازي به داسې کېږي ان شاء الله دوی مستقبل کې به داسې وي چې تلاوت به کوي. خو که چېرې تاسو مونږ قرآن نه راخلو نو بیا به دوی تربیت غلط کېږي، دوی به بیا قرآن سره روان لي. د تاسو مونږ به هم دا شان دا کورونه غیر آبادي په قرآن پاک باندې. نو په کار چې تاسو مونږ د خپل کورونه آباد کو، قرآن پاک په تلاوت باندې قرآن پاک سره یو تعلق جوړ کو، د خپلو ماشومانو بچو تربیت وکړو قرآن پاک په رڼا کې. قرآن پاک چې کوم تربیت تاسو مونږ ته ښایلی د محترم موضوعونو په هغې رڼا کې تاسو مونږ دوی تربیت وکړو. اکثر تاسو مونږ مشران دا ګیله کوي چې یاره ما بچي زما حق نه ادا کوي. اکثر میندې او پلارونه چې کله خپلو بچو ته ودونه وکړي او نوسي پیدا شي، اکثر دا ګیله کوي مشران چې یاره ما زوی ما حق نه ادا کوي. ښځې خبره مني د ما خبره نه مني، مور دا ګیله کوي چې د ښځې خبره مني د ما خبره نه مني. اکثر په دې کې مبتلا وي، اکثر دا کورونو کې دا لانجې بانجې وي. محترم موضوعونه د بچي حق نه ادا کولو ګیله خو کوو، خو خپل حق ادا کول چې موږ د بچي حق ادا کړی ده که نه هغې احساس تاسو موږ سره نشته ده. دا یو ځل داسې وشو چې عمر رضی الله تعالی عنه ته یو کس زوی راوسته او شروع وکړي چې یا امیر المؤمنین دا زما زوی ده، د ما حق تلفي کوي، د ما خبره نه مني، د ما نافرمانی کوي، زه ورنه خفه یم. عمر رضی الله تعالی عنه ماشوم ته متوجه شي هلکه الله نه نه یریږي، د الله تعالی خوف در سره نشته ده، څنګه د پلار مخالفت کوي، څنګه د خپل پلار حق نه ادا کوي. د پلار خو دا حق وي دا حق وي دا حق وي دا حق وي، د پلار حقوق یې ورته بیان کړله. چې کله عمر رضی الله تعالی خپله خبره بس کړله، دا ماشوم عرض کوي چې امیر المؤمنین د پلار خو صحیح ده چې حقوق شته په خپل بچي باندې، خو دا راته وایي چې آیا بچي حق شته په پلار باندې که نه؟ عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې او بچیا د زوی حق وي په پلار باندې. و چې کوم کوم حقوق وي د زوی په خپل پلار باندې؟ و چې اول حق دا ده چې نکاح په داسې ځای کې کوي چې سپک کور نه وي، سپکې ښځې سره به نکاح نه کوي. دې دپاره چې سبا د دې زوی ته څوک پیغور ورنه کړي چې ستا مور خو داسې داسې ده. نو حتی الامکان به دی درنې کورنۍ کې نکاح کوي، حسن ته به ډېر نه ګوري، دولت ته به نه ګوري، عزت ته به ګوري. بې عزته خلکو سره به ځان به ترې ساتي عام طور باندې. دویم نمبر ښایسته نامه به ورته ږدي بچي ته، دا یې حق ته. او دریم نمبر حق دا ده چې د قرآن پاک تعلیم به ورله ورکوي، قرآن پاک تعلیم به ورله ورکوي. وایي چې ښه وایي چې یا امیر المؤمنین زما دا پلار نه، ما پلار ما مور وینځې ده، وینځې سره یې نکاح کړی ده، ما ته خلک پیغور راکوي چې ستا مور وینځه ده. دویم نمبر حق ښایسته نوم به بږدي که نه، د ما نوم د جوعل ایښی ده، جوعل. او جوعل د ډیران چینجي ته وایي په عربۍ کې، ډیران چینجای، دا نامه یې ماله ایښې ده. او دریم نمبر ته وایي چې قرآن پاک تعلیم، د قرآن پاک یو آیت ما ته نه ده ښایلی. عمر رضی الله تعالی عنه جلالی ذات و ډایرکټ یې پلار طرفه متوجه شو چې ظالمه ته ګیله د ده کوي چې دا د ما حق نه ادا کوي، یا د ده حق ادا کول نه خو مخکې تا د ده حق تلفي کړې ده، نه د صحیح ځای کې نکاح کړی ده، نه د نامه صحیح ورله ایښې ده، نه د قرآن پاک تعلیم ورله ورکړی ده. نو که چېرې تاسو موږ خپلو بچو ته د قرآن پاک تعلیم ورکو، قرآن پاک تعلیم څه، قرآن پاک چاته څه ښایي؟ نو قرآن پاک د خالق حقوق ښایي سړي ته که نه، قرآن پاک د مخلوق حقوق ښایي که نه، د مور څه حق ده، د پلار څه حق ده، د تره څه حق ده، د پلار څه حق ده، د استاد څه حق ده، د جومات څه حق ده، د مشر څه حق ده، د کشر څه حق ده، همدا ورته ښایي که نه. نو که تاسو موږ خپل بچي ته د قرآن پاک تعلیم ورنکو، خپل بچای د حقوقو ادا کول نه خبر نه کړای، چې خپل بچای د خبر نشو، ظاهره خبره ده ستا حق به نه ادا کوي، د مور حق به نه ادا کوي، چې نفس ورته څه وایي ما به کوي. نو هر سړي ته نفس دا وایي چې ښځه خوشحاله که او پلار مور کې څه دي، هسې ټیم یې تېر ده، ښځه خوشحاله که پلار مور هسې ټیم تېر ده. د ټولو خبرو خلاصه او نچوړ دا محترم مؤذنو چې تاسو موږ د خپلو بچو تربیت وکړو او شریعت په رڼا کې وکړو، خپلو بچو ته د قرآن پاک تعلیم ورکړو. الله تعالی د عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.